د بېنظیرې انکم سپورټ پروګرام پیسې به تاسو ته میلاویږي او کنه میلاویږي دا اوس تاسو په خپل موبایل کې بالکل په اسانه باندې چک کولی شئ. اکثر زمونږ ډیر وطنوال په دوبۍ سعودي کې وي، د هغوی زنانه چې کوم دی ډیر زیات زد کوي چې زمونږ د بېنظیرې دفتر ته ځو او خپل نومونه رجسټر کوو چې دا پیسې موږ ته میلاویږي. خپلې زنانه د دفتر د لیږلو نه مخکې وطنوالو تاسو په خپل موبایل کې چک چې ستاسو سکور څومره دی او تاسو د پیسو ته الیجیبل یې او که نه یې. دې نه علاوه د پاکستان ګورنمنټ چې نور هم څه پیکیجز ورکوي نو تاسو هغه هم چک کولی شئ په خپل کارت باندې چې یاره هغه تاسو ته میلاویدی شي او که نشي میلاویدی. دا بالکل پرې چک کیږي او تاسو چې د چا هغه چک کول غواړئ صرف د هغه د شناختي کارت نمبر به پکار وي. نو راځئ وطنوالو چې دا به څنګه چک کوو، په کوم ځای کې به چک کوو، دا مکمل طریقه زه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښیم. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک اینډ شیر کړئ، باید در سره د نور داسې انفارمیټیو ویډیو دپاره فالو کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. دې دپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کړئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR. دا څنګه چې ما تاسو ته په سکرین باندې شو کړی دی همدغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولني ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ PMT او دا به سرچ کوئ. چې سرچ کوئ دا اولنی کم PTM سکور چک چې راځي په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به بیا لاندې سکرول کوئ او په دې چک هیر PMT چې دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دې نه پس به تاسو ته دا انټرفیس کولاو شي، دا به هم لاندې سکرول کوئ. دې ځای کې به تاسو ستاسو په شناختي کارت کې چې کم نوم دی هغه به ورکئ. لاندې به خپل د شناختي کارت نمبر ورکئ. دې نه پس به تاسو چک PMT سکور نو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دا به لږ شانتې لوډینګ وکړي. ښه دې نه پسې تاسو ته PMT سکور چک ډیمو نو دا تاسو ته راغی. اسټیمیټډ PMT سکور چې کوم دی 66.25 سکور دی د لاندې ورته په اردو کې لیکلی دی آپ کا سکور 23 سے زیادہ ہے اسی لیے برائے کرم نیچے دی گئی فارم دوبارہ پر کریے اور اپنا ډیټا اپډیټ کروائیے. نو دی چې دی د دې پیسو دپاره الیجیبل نه دی او دته وایي چې ستا کوم فارم چې دی نو هغه دوباره ته فل که صحیح ده. نو دوباره فارم چې کوم دی هغه خو په دې کې څه اپشن نه شو کیږي چیک انادر CNIC، خو چې دا سکور د 32 نه په بری نو بیا نه کیږي. که د 32 نه لاندې نو بیا ستاسو پیسې کیږي. ستاسو که هر څوک وي هغه د لاړ شي دفتر ته خپل رجسټریشن دی وکړي، که بیا ورته سیم ورکوي هر څه چې وي نو پیسې به ورته بیا میلاویږي. ډیره مننه. که نور صحیح نو په کمنټ کې تپوس کولی شي. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.